وای ما وی چې مرګ راغی او پښتنو نه پیژندې وای مشاعرو له بلاړم نو ما به یو ډېر یو فلسفیانه نظم به مې ووی دوی دا مونږ ټوله دیبان شاعران خفه کېږي رانه مرونو نن سپا سبا خبرې کوم چې څوک رانه خفه نه شي ګورئ وایي زمونږ دا دیبان شاعران به ناست وو نو ما به د فلسفې نه یو ډک نظم به ما ووی وایي دې ټولو به ما ته داسې کتل بلکل تا به نه وې چې ما چې ته څه ووایې یا څه مې ونه وې او بل به راغی هغه به وایي چې تورې ګټې تورې دي او سپینو ته بکر وایي او دنګ د چیناران دي او د نورو ته نختر دي به چې ډېر راله ډېر راله بیا ووایه نو بیا مې مشاعرو ته تلل پرېښودل د دې د لاسه نو دی بیا ما ته دی وی دا زما دپاره ډېره د ویاړ خبره ده دی ما ته بیا وی چې مشاعرو ته مې تله پرېښودل نو بیا دا وی چې ته زه څه خلکو زه د ځمکې تل ته رسولم خو تا ورته بم کېښو نو څومره چې زه د ځمکې لاندې تلم د هغې یو پلس زه په بره راړم وایي اوس مې د چا پلار هم نشي راټینګولی مې اوس دې د چا پلار هم نشي راټینګولی زه نن دا په دعوا یم چې نن غني خان د چا پلار هم نشي راټینګولی